ایو بل شرابي باره کې راځي یو بزرګ په یوه لاره باندې تیریږي نو د په لاره کې یو شرابي صحیح کو چې هغه شراب څکلي وي او د لختي په غاړه باندې بېهوشه پروت وي دا خولې د شرابو نه هم ټوله ګنده وي او د لختي په غاړه چې پروت دي د لختي دا ګنده اوبې دي مخ سره هم تیریږي او ټول مخ یې وله لړلې وي ګنده کړي وي وله دې اوبو نو دا بزرګ چې کله دا شرابي انسان یې صحیح کو د ده پې ډېر زیات زړه وسوځېدو رحم یې پرې رالووت چې انسان خو دی که نه وایي د انسان نه به نفرت نه کې دی ګناه نه به نفرت کې خو لیکن د انسان نه به نفرت نه کې که شرابي دی که پوډري دی که چرسي دی که هر څه دی هغه معاملې د الله تعالی سره ده هېڅ پته نه لګي کېدی شي راتلونکي وخت کې الله رب العزت موږ نه ګناهګاران جوړ کړي او هغه نه الله تعالی نیکعمله جوړ کړي الله تعالی ته څه ګرانه خو نه ده که نه وایي د انسان نه به نفرت نه کې که ډېر هم ګناهګار دی نو د دې بزرګ پې ډېر زیات رحم راشي چې انسان خو دی که نه بزرګ اوبه راواخیستې او دا چې کوم پوډري او چرسي او شرابي و هغه یې د دې ګنده اوبو نه راوچت کو دا خولې د شرابو نه چې ګنده وه او د ګنده اوبو نه ګنده وه هغه یې وله ووینځله مخ یې وله ووینځلو نور وجود یې ټول ګنده و هغه یې وله صفا کو مکمل یې صفا کو او پاک ځای ته یې کو بس پاک ځای کې هغه کېنولو یې اوده کو او بزرګ په خپله لاره باندې روان شو چې څنګه شپه شي دا بزرګ چې څنګه اوده شي بیا د نیمه شپه کې چې تهجد دپاره دا بزرګ څنګه پاڅېدو چې څنګه مسجد ته لاړو چې تهجد وکړمه څه ګوري دا بزرګ چې یو کس د ده نه مخکې په تهجد باندې ولاړ دی بزرګ حیران شو چې نور کله به زه جومات ته رالمه صرف یوازې به ما تهجد کول بل به هېڅ چا هم تهجد نه کول نن دا دویم څوک دی چې تهجد له راغلی دی ډېر حیران شو بزرګ ډایرکټ 12 چرندام نه مخکې راشي وایي چې دا وګورم چې دا څوک دی چې په تهجد ولاړ دی او زما نه مخکې په تهجد ولاړ دی څنګه چې راشي چې ورته وګوري نو وی پیژني وایي دا خو مغه شرابي دی چې سار مې وله خوله وینځلې وه د شرابو نه سار یې شراب څکلي و بېهوشه پروت و اوس زما نه مخکې په تهجد څنګه ولاړ دی مخکې شرابي په تهجد ولاړ دی بزرګ حیران شي د الله رب العزت طرف ته دا بزرګ رجوع کی چې الله تعالی ما د دې راز نه خبردار کی دا سماجره ده سار مې ولا خله د شراب صفا کړی و او زمانه مخکې په تهجد څنګه ولاړ دی یا الله تعالی ما د دې راز نه خبردار کی دا که بزرګ ته د الله رب العزت طرف نه یو غیبی आवाज شو چې اے بندا ته مم باندې او دې مم باندې دی تا ولا خله د شراب صفا کا ما ولا زړه د ګناهونو صفا کو تا ولا خلو وینځله د شرابو ما ولا زړه د ګناهونو نه وینځلو صفا مې کوله زما عزتمندو الله رب العزت زما ستا د توبې په انتظار کې دی الله رب العزت په دې انتظار کې دی چې کله به زما بنده زما سره روح وکړي صلح وکړي نن الله رب العزت زما عزتمندو زما ستا په انتظار کې دی زما ستا د توبې په انتظار کې دی راځئ نن الله تعالی مونږ ته زندګي راکړې ده مونږ ته الله رب العزت ژوند راکړی دی تر کومه پورې چې دا ساه زمونږ په وجود کې موجود ده که نه تر هغه وخته پورې مونږ سره چانس دی که د وجود نه دا ساه ختمه شوه بس دا ښکا چانس ختم شو زما عزتمندو بیا به الله تعالی نه راضي کېږي بیا الله تعالی راضي کول ډېر زیات ګران کار دی بلکې ناممکنه ده زما عزتمندو که الله تعالی وغواړي په خپل فضل سره مونږ نه خوشحالېږي او مونږ بخي هغه خو بیا خبره ده خو لیکن د اعمالو مطابق بیا ډېره ګرانه ده زما عزتمندو نو راځئ چې الله رب العزت سره صلح وکړو د الله تعالی سره تعلق جوړ کړو الله رب العزت د خپل ځان نه خوشحال کړو د خپل ځان نه راضي کړو نو الله رب العزت په دنیا هم زموږ دپاره جنت وګرځوي او قبر به الله رب العزت زموږ دپاره د راحت او سکون ځای وګرځوي او آخرت به بیا الله رب العزت زموږ دپاره د عیش او عشرت ځای وګرځوي او ښکلي جنتونه به الله رب العزت موږ ته رانصیب کړي الله رب العزت موږ نه راضي شي صحیح طریقې سره د الله رب العزت موږ نه راضي شي او موږ ته د الله رب العزت د خپل عبادت توفیق راکړي او الله رب العزت موږ د هر قسم ګناه نه محفوظ وساتي او الله رب العزت موږ ته د قبر د سکون ځای وګرځوي او جنتونو کې د الله رب العزت موږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ځای راکړي